محترم مفتي صاحب یو خور پوښتنه کړې وایي زما پلار او وروڼه په جلا وطنونو کې دي او مسکینان هم دي او هم ورسره په دین کې کمزوري دي. که محترم مفتي صاحب یو دعا یا وظیفه راوښیي چې د خپلې کورنۍ لپاره یې وکړم چې هغوی د مشکلات څخه خلاص شي. د داسې مشکلاتو دپاره بس دعا ده. دعا چې د خپلو شرایطو سره وسي، امید د قبلېدو څه چې الله پاک یې قبوله کړي. د دعا د شرایط دا دي چې تر لمانځه وروسته او په د جمعې په ورځ کول او دارنګه د تهجد په وخت کې کول، مخ پر قبله کښېنستل او د په دعا چې کوې دا به د الله پاک ته ټینګ امید وي چې الله دا زما دعا قبلوي. نو بس به دا دعا کوه او په سر و پای کې د دعا دغه درود شریف وایه: اللهم صل علی محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. بیا اللهم صل علی محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. د دعا په سر پای کې دغه درود مبارک ووایه. په مابین کې خپل دعا په پښتو ژبه سره کوه. بس دا امید ساته چې الله پاک زما دعا قبلي. نو ان شاء الله العزیز ستا مشکل چې دغه به حل شي.